مسخاکوټو دې کې شمهوریت وکړو مسلمانان یو صحیح دغه کول صحیح مولانا صاحب وایي زه صحیح وایي غلو که نه چا ویل دادا یاره وایي دي که نه نو بس خو تښتېدلي دي که نه غل سړی خو تښتي چې روغ سړی یا په دې ملک کې وي سړی دی نو څوک وایي چې غل دی نو بس دا کوم وایي چې غل دی نو وزیرستان وزیرستان یې دا دونه غټه شمله دي ولې اچول دا موږ وزیرستان خو دغه غږ چې مو د عمران خان د مخ پښتون پټان دی الحمدلله د پاکستان په نو بل پلټه شو ډیزل دا د ډسټریکټ خیبر ما دلته اوسېږو پینډای کې چیرې د کی ازادي چې په دې ملک راشي خیر دی جی سنم دی زما نوم تاج سرور دی جی د کوم ځای زه جی د اوس خو دلته اوسو یو د مسخاکوټو مسخاکوټ یې او هغه نه شته دی اوس هم لږ ډېر دغه شته دی ډېر اوس هم شته دی او څه کېدل دا بس دلته د جلسې له راغلي یو د جلسه کیسه کې بس هسې شوق هم دی چې دې کې شمهوریت وکړو څه وکړئ شمهوریت وکړو شمولیت په دې کې ولې کوئ نو یاره بس هسې زمونږ شوق دی در سړي د خپلې پارټۍ سره شوق دی زمونږ هم د دې سره دا دی د کومې پارټۍ څه شوق دی د دې تحریک انصاف والا سره د تحریک انصاف سره ولې دومره شوق دی یاره جی دوی وایي موږ صحیح مسلمانان یو صحیح دغه کوو صحیح مولانا صاحب وایي زه صحیح مسلمان یم یاره څه خبرې یم دوی هم داسې وایي نو موږ پکې شمهوریت کړی دی تا د پدره چې صحیح مسلمانان دي واو جی دی څه وجه باندې صحیح نه دا ډېر ښه خلک دی او ډېر انصاف او دغه والا دي جی ته څنګه پیژنې نو نور وایي غلو که نه چا ویل دادا یاره وایي دي که نه نو بس خو تښتېدلي دي که نه غل سړی خو تښتي چې روغ سړی یا په دې ملک کې وي شهباز شریف صاحب په دې ملک کې دی واو جی هغه نه دی تښتېدلی شهباز شریف صاحب نشي تښتېدی بس او دا مریم نواز یاره دا خو اوس راوتې ده د دې دپاره خو په کور کې ناسته ښه ده دا خو سترمنه ښځه ده او ځان یې بار ته راویسته ښه یې ونه کړه داسې وزر تاجګل هم پکاره چې په کور کې ناسته وه که سترمنده پښتانه ښځه وه یاره بس څه وکړو جي ولې آباد لره کاګر نه او څنګه حساب دی زرتاجګل ته ته وایي چې ته ګرځه او مریم نواز ته ته وایي چې ته مه ګرځېږه نه مه ګرځېږه او که نه نه زرتاجګل به ګرځي مریم نواز په کور کې کښېني یاره بس دواړو لر کور کې ناسته ښه ده دا سړي ډېر دي که نه دې ته وګوره او ښځو ته څه ضرورت دی ښځو ته ضرورت نشته هغه موږ ته هم خپل حقونه پکار دي بس دا د سړو کار دی جي چې دا کوم خلک راوتې دي عمران خان صاحب ته به څه ډالۍ کې یاره عمران خان صاحب ته به اوس خوش آمدید وایو صرف خوش آمدید ورته نو بس او ځان به هم دې قربانو جي څه ګانا مانا ورته وایي څه ټپه ورته وایي دا به پکې کوو ځان به پکې وایي نو وګړه که یاره جي بس پرېږده ټوله څه ټپه به پخ ورته نه کې نه اوس خو صدقه نه کوو ټپه به په ورته نه کې او بیا به که خیري دا ګډا به ته مونږ ته کله کې موږ دا چې کله موږ پاس شو نو بیا به ګورو بیا به تا چېرته ګورم بیا به تا مو بیا نه موږ به یو که خیري دلته کې دلته کې به او دلته به یو انشاءالله موږ به انتظار کوو مهرباني مهربان شکریہ وعلیکم سلام څنګه کاکا خیر بالکل الله فضل دی څه نوم دی رئیس خان مې نوم دی کوم ځای د شوابای یم دا ټوپۍ خو دې را چول نو ټوپۍ څو کومه ویښته مې نشته که نه نه دا ټوپۍ دې کوم ځای کې پیدا کړل دا مې د شوابای نه راوړې ده صوابۍ نه راوړل جی دا خو چول دیر پہچان دی نه نه دیر والا نو بس موږ دغه یو شوابي والا دیر چې کومې ټوله علاقه کې راځو که نه دلته څه کوئ دې پینډۍ موږ خو بس د جلسې له راغلي یو څه ته راغلي د جلسې له راغلي یو چا جلسه را دا د راجا بشارت څه وایي راجا بشارت نو صاحب بس موږ به دا وایو چې یاره کوم نه نو ښه کارونه یې کړي دي او مطلب دا دی چې دی دې په حال باندې پرېږدي او بس دی چې کوم نه نو ښه دی پیټ والا عمران خان صحیح سړی دی بس چې کوم نه نو وایي خیر کې به دغه لغلي نو او دا خوشه به کې څوک دی څنګه او دا خوشه به کې څوک دی چې عمران خان ښه سړی دی ټول ښه دي او شهباز شریف صاحب شهباز شریف خو بس چې کوم نه نو غل سړی دی نو څوک وایي چې غل دی نو بس دا کوم وایي چې غل دی نو ما لیدلی دی څه غلا یې کړله نو دغه خلکو نه غلا کړي ده قوم نه غلا کړي ده نو څه دې پټ کړلي نو به دغه پیسې میسې پټوي او پټوي نور خو نه پټوي څونه روپۍ به پټې کړي یاره زه خو عامه چې نیم پټې کړی نیم پاکستان به یې پټ کړی نیم پاکستان مې پټ کړی بالکل بالکل دا تا ته چا ویلې یاره نو بس دا خو دا خلک وایي نو څوک دروغ خو نه وایي په خپله سړی نه لرم دروغ خلک ډېر ښه وایي نه 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 دروغ دوره نه وایو بالکل صحیح خبره کوو کله د کور کې جګړو دپاره هم دروغ کله کله وایي کله په جګړه ورشي بالکل او کله نه کله به دروغ وایو مطلب دا دی چې لکه بغیر صرف په رښتیا هم نه کېږي که نه په دروغو باندې نه کېږي عمران خان صاحب به کله واپس راځي نو
موږ خو مسافر یو یاره موږ ته خو دا پته نشته چې کله چې کم دن نه اخکېږي او موږ خو به ځو دا دوه میاشتې چوټي ده نو ځو به سعودي عرب ته به واپس ځو مسافر یې ته مسافر یو سعودي عرب کې ته کار کوي سعودي عرب کې کار کوو مخکې هم عمران خان له راغلي وو ووټ ول ورکړی وو اوس هم راغلي یو اوس به هم که خیر انشاءالله تعالی کوشش به کوو چې ووټ به له ورکوو څه پیغام ورکوي عمران خان ته نو بس موږ عمران خان ته دا پیغام ورکوو که ښه کارونه دې وکړل نو خلک پرې بیا هم راولي بیا به دې هم راولي او مهنګایي خو ټوله دنیا کې ده یوازې دې ځای کې نه ده چې موږ ووایو چې یاره یوازې دې ځای کې ده اوس یې مهنګایي خو ټوله دنیا کې ده نو بس دا ښه کارونه وله پکار دي چې ښه کار وکړي او غریبانو خیال وساتي بس موږ دقه غواړو مهرباني جزاک الله جزاک الله الحمدلله څه نوم دی حاجی امیر محمد ته کوم ځای کاکا وزیرستان وزیرستان یې دا دونه غټه شمله دی ولې اچول دا مشق وزیرستان خو دغه غږ دی چې مدد عمران خان د مخ پښتون پټان دی الحمدلله د پاکستان نوم یې روشن کړ زه خپل په بله پلټی شوم ډیزل پلټی شوم ډیزل والا کومې پارټۍ سره دی ډیزل ډیزل پلټی شوم ولې پرېښود دا ځکه پرېښود چې عمران خان نر سړی دی نر لیډر دی الحمدلله د پاکستان نوم یې په ټوله دنیا کې روشن کړ اچھا دغه نر نه دی او دغه نر نه دی مولانا صاحب مولانا صاحب سټپنی ده او دا ډیزل ولې تاسو ولې وایي دا خو د کمدو شهباز شریف نواز شریف دا نوم ته جاری کړی وه دا په یو بل پسې پارول دي دا که چېرې کمدو د کوم مفاد یې کولی پاکستان په دغه حالات ښه نه وه څه به ډالۍ کوي عمران خان ته کاکا جي عمران خان د ټوله دنیا لیډر دی د ټوله مسلمانو لیډر دی الحمدلله عمران خان چې کوم په قوم متحده شو چې کوم بیان وکړو یا کوم د مسلمانو کوم خیرخوا دی غیرتي لیډر دی او کوم ته یو شعور ورکړو موږ غلامي نه ماني د امریکې د امریکې عمران خان ته اوس ډالۍ کې غانا به ته ډالۍ کې شعر به ډالۍ کې څه به ډالۍ کې څه شی عمران خان ته اوس ډالۍ کې شعر به ته ډالۍ کې غانا به ته ډالۍ کې څه تپا عمران خان زنده باد عمران خان د ټوله دنیا لیډر دی مسلمانو لیډر دی موږ ټول عمران خان سره ټول پاکستان 22 کروڑ عوام د عمران خان سره دی مهرباني جزاک الله وعلیکم السلام څنګه ورو ښه الحمدلله تاسو ښه سره هم دی باسط علي کوم ځای زه بیسیکلی خو شاته ډسټرکټ خیبر یم دلته اوسېږو پینډای کې او دلته کنونشن هغه یو میټینګ پروګرام و پی ټي آی طرفه نو هغه ته راغلي وو ټول جلسو کې څه کاره جلسه کې ګرځي یاره نو دا خبره چې عمران خان وایي که نه چېرې دغه ټایم دی چېرې د حقیقي ازادي چې په دې ملک کې راشي 1947 کې خو د ملک آزاد شوی خو حقیقي ازادي لا تر اوسه پورې نه راغلی مونږ چې کولاو خپل اظهار رای نشو کولی په دې ملک کې که کوو نو مونږ باندې چې ادارې هر قسم پولیس دي که کم یو دي هغه په مونږ باندې مسلط کېږي نو دې دپاره چې که نه عمران خان وایي چې هر انسان چې حقیقي آزاد شي چې هغه د خپل اظهار رای کولاو کولی شي چا نه یېرېږي نه او دا که اوس څنګه چې دا ملک هغه راځي تبدیلي د حکومت چینج کېدو د امریکې د هغه په وینا باندې رژیم چینج کېږي دې روکتام پکار دی دې دپاره چې مونږ ټول که غټ لیول والا خلک دي او که وړوکي لیول والا خلک دي پکار دی چې هغه دې ټول عمران خان سره یو شي او یو قوم جوړ شي او یو اواز لاړ شي دنیا ته چې مونږ ټول چې حقیقي آزاد یو قائد اعظم او د علامه اقبال چې کوم خواهش و هغه مطابق مونږ آزاد یو نن په دې ملک کې نو دې دا مقصد دی عمران خان او دې لپاره دا خلک هم جمع کېږي عمران خان صاحب چې کومه کال ورکړل هغې ته به ځئ بالکل به ورځو مونږ خو هره جلسه هر هغه دی چې کوم جلسې ته لرې لاړ شي مونږ یې په سکرین باندې ګورو اسلام آباد کې هر خلک چې بېتاب دي د هغه اعلان دپاره چې کله به دی اوس مونږ ته کال کوي کېدای شي چې کال ضرورت هم پېښ نه شي ځکه چې الیکشن کمیشن پرون هم یو ټویټر باندې پریس ریلیز جاری کړی و چې هغه خپل ووټ او دغه چې که نه اندراج اوس نه وکړي نو دې مقصد دا چې هغه راځي نشانې ښکاره کېږي چې یاره الیکشن را روان دی او نور هم چې که نه کم هغه چې راځي خفیه ادارو دغه نه چې یاره الیکشن زر کېدو والا دی نو دې وجې چې پرون زر کال هم نه شوی نو ګوره چې آینده کله کېږي اعلان مهرباني